احمد مسعود وایي داسې حکومت غواړو چې له خلکو یې مشروعیت ترلاسه کړی وي. د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. نوموړي دا څرګندونې وینا کې دغې 3 ورځنۍ غونډې ته په څنډو کې رسنیو ته کړي چې د طالبانو د یو شمېر مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي. د غونډې ګډونوال وایي دوی به په دې ناسته کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي راتلونکي خبرې وکړي. د ناستې پر 2مه ورځ احمد مسعود یوې خبري ناستې ته وویل موږ ټول باید پر یو داسې مشروع بهیر هوکړې ته ورسیږو چې خلک پکې د خپل راتلونکي ټاکلو لپاره اجازه ولري. دا هغه څه دي چې زه یې غواړم. طالبانو له ما سره د خبرو پر مهال د دې کار مخالفت کړی دی. په ټول افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخ دي. له غزني او کندهار نیولې بیا تر پنجشیر، بدخشان، بغلان او خوست پورې زموږ هڅې د ټول افغانستان لپاره دي. د اتریش د یو څیړنیز بنسټ لخوا د 3 ورځنۍ ناستې ته د افغانستان د تیر حکومت ځینې وزیران، چارواکي او یو شمېر ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.